الرحمن الرحیم. زما نوم جی سجاد زاده دی. زه د ویلیج کونسل غربي ویلیج کونسل 3 نه جنرل سیټ ته ولاړ یم. زما جی واسکټ نشان دی او زه د بیټک ټي وي ډېره مننه کوم چې هغوی زما ښه سره رالل. ما مخکې څه پلانینګ نو خو چې وګورو موږ همیشتن یو بل سره مرسته کوو، منډه ترړه وو او خدمت جذبه لرو که نه، نو په دې وجه باندې ما وی چېرې په خپله لږ الیکشن لړاو کړو او وګورو چې د خلکو خدمت موقره ته میلاو شي، چې د خلکو خدمت وکړو. زما خو دا امید دی چې انشاءالله که خیر د ټي ایم ای چې څه قسم یعنی ټي ایم ای یا څه داسې نور څه دغه انشاءالله نو زما بھرپور، ځکه چې زما دغې ته یو جذبه ده، یو شوق مې دی چې زه د خلکو خدمت وکړم. نو د دې دپاره چې نو انشاءالله زما به هر هغه کار که هغه لاره کوڅه وي، که هغه داسې نور څه د اوبو مسله وي، ځکه چې موږ بله ډېر غټې مسلې دي جي، د پرابلم مسلې دي، د صفایانو مسلې دي. نو انشاءالله که ماله موقع خدای پاک راکړله نو زه به د دې باندې لومبی فوکس زما به دی انشاءالله جي. زه د پراچا فیملی نه تعلق ساتم، نو ما ټول خاندان محله ټول چې نو راغونډ کړي مې وو، هغوی چې نو په ما باندې متفقه چې نو دعای خیر کړی دی او انشاءالله هغوی هم راله خپلې منډې تړلې وی، زه خپل هم هلې ځلې کوم. نو انشاءالله امید دی چې الله پاک په مې ډېر ښه لیډ سره کامیابوي انشاءالله د چرمنۍ سیټ له. زه وایم جي چې پرامن طریقې سره وشي، جنگ جګړه ونه شي، ځکه چې دا د خپل د کلو او د محلو حساب سره چې نو دغه دی جي. نو زه وایم چې جنگ جګړې او دا به ځکه چې وروستو به نو بیا زموږ هغه ورورولي، دوستانه، رشتهداري، جنگ جګړې پرامن طریقې سره نه چې نو جنگ جګړې ضرورت شته دی، نه جنگ جګړې کوو جي. نو انشاءالله زما امید دی چې خلک پرامن طریقې سره چې نو خپل ووټ کاسټ کړي په 19 دسمبر. او واسکټ نشان زما دی، واسکټ ما ته چې نو راکړی شوی دی، نو په دې باندې ښه مزېدار مور ولګي او مال الله پاک کامیابي راکړي. نو زه به ټولو خلکو شکریه ادا کوم جي انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. لاول خو زه ستاسو د بیټک ټي وي ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو موږ له وخت راکړو. ستاسو ډېره مهرباني، ډېره مننه. زه به دا ووایم چې د 2021 بلدیاتي الیکشن دی او په دې کې تاسو پرامن طریقې سره د خپل الیکشن لړاو کوئ. په دې کې هار جیت د دې حصه ده، خو دا ورورولي بیبندي به وي. د الیکشن خو یو پیره کېږي، خو زمونږ چې کوم عزیز ولي، کوم ګاونډ، کوم دغی نه هغې کې چې مونږ دا خیال د یو بل وساتو چې یو بل سره ډېر په اخلاقو سره د الیکشن لړاو کړو او هېڅ قسم داسې څه تربګني څه دغه خبره ونه کړو زمونږ نه، او د هغې مونږ پوره خیال وساتو. زه به دا ووایم چې زمونږ دا سجادزاده به یي الحمدلله د خدمت په جذبه باندې راوتلی او د ده ټول دغه چې زه اورم نو انشاءالله دا یو باصلاحیته یو ایجوکیټډ سړی دی او دی رامخکې کول پکار دي او دله یو موقع د خدمت ورکول پکار دي. مونږ ټول د ده په سپورټ کې انشاءالله او الله پاک په له کامیابي ورکوي. ستاسو هم خپل دغه د سره تعاون شامل کړئ او انشاءالله چې څه هلې ځلې به مونږ کوو. زمونږ د دې کلي ډېر زیات مسایل دي، دا ډېر زیات وروستو پاتې شوی دی. په دې کې د نکاسۍ ډېره غټه مسله ده. د 540 کارونه زه وینم چې زمونږ د خوړونه د لارې کوڅې ډېرې زیاتې ګندري، نکاسي ترې نه کېږي. بل په عربي کې او په شرقي کې بره کم چې د اوبو غټه مسله ده د کورونو ته، نو زه وایم چې دا مونږ ته برابر شي، د دې دپاره یو کار یو دغه وکړی شي. نو زه دا تمه لرم د دې نه چې انشاءالله که دې الله پاک کامیاب کړه نو زمونږ د ټول کارونه به الله پاک کوي او دې به صرف یو بانه وي.